Assalamu alaikum, dear students. Hope you all to be fine, healthy, and doing well. This is Education Afghanistan, and I'm Mansoor Wahdatشپږ, an English instructor there, the English instructor of Easy English and Pashto program. As you know better, that today is our A-54th lesson, and we are going to start from our grammar part. As you know that we had started tenses, the series of tenses. We had studied all the tenses. Then in last period, we talked about 6 tenses. We made examples in that. We made one example, and we changed that example to every tense. We wrote that example in every tense, and simple present, simple past, simple future, present perfect, future perfect, and past perfect. We talked about that. We talked about its meaning, and we talked about its description. Today we are going to talk about the remaining 6 sentences that are remaining, that are continuous tenses in perfect continuous tenses, past perfect continuous tenses, present perfect continuous tenses, and future perfect continuous tenses. Past continuous tense, present continuous tense, and future continuous tense. These 6 tenses are remaining, and we are going to talk about that. سلام به همه دوستان، خوشمندم، خوب و صحتمند باشین. از در درس گذشته ما درباره تنس بحث کرده بودیم، کل تنس را خوانده بودیم، مگر امیالی پیریدی یه ده که مثال را جور کنیم و هر مثال در کل تنس تشریح کنیم که همون مثال در هر تنس چی معنا داشته می باشه. 6 تنس را خوانده بودیم چې په هغه کې شپږ نور تنسونه پاتې دي او له هغوی نه بحث کوو. پاست، پریزنټ، فیوچر. راځو اول کنټینیو زمانو ته، یعنې جاري زمانې، هغه زمانې چې جریان موږ ته ښیي، ډیوریشن موږ ته ښیي، د هغوی څه معنا لري. I am teaching English معنا زه د انګلیسي په تدریسولو بوخت یم. یعنې موږ چې کله پښتو کې او عامیانه پښتو کې موږ داسې وایو چې زه انګلیسي تدریسومه، خو ذهن مو ته داسې که چېرته تاسو څوک وایي که نه چې I teach English، زه انګلیسي تدریسومه، او I am teaching English، هم زه انګلیسي تدریسومه، سمه ده. په پښتو کې د دوی فرق نه کېږي، لکه دواړه یو ډول سره ویل کېږي، مګر دا په انګلیسي کې فرق کېږي. که تاسو څوک وایي چې I am teaching English معنا د انګلیسي تدریسومه، دا بوخت یم دا موږ د دې لپاره وایو تر څو دغه پښتو کې فرق موږ سره څرګند کړو. اصلا د دغې داسې معنا ده چې زه انګلیسي تدریسومه، لکه څنګه چې I teach English معنا ده زه انګلیسي تدریسومه. خو هلته که تاسې ING ګورئ نو بیا تاسو یو فکر ډایرکټ د present continuous tense usage ته ځي، چې present continuous tense usage داسې و چې موږ به داسې دغه به داسې عمل ښیي چې اوس مهال په جریان کې. نو I teach English زه انګلیسي تدریسومه، مګر داسې چې جریان کې اوس نه وي. I am teaching English زه انګلیسي تدریسومه، مګر داسې چې په جریان کې. نو مګر د دې لپاره چې دغه فرق په پښتو کې موږ وګورو، نو موږ دغه جریان والا تدریسولو ته، یعنې جریان والا فعل ته موږ بوخت یم کلمه هم ور اضافه کوو. وایو چې I am teaching English معنا زه د انګلیسي تدریسولو باندې څنګه یم، بوخت یم، یعنې اوس لګیا یم. دغه present continuous tense دی چې to be plus verb ing دی. بیا په to be کې is am دا په present کې کارېدل، was verb په past کې کارېدل. I am teaching English معنا زه د انګلیسي تدریسولو باندې څنګه یم، بوخت یم، یعنې امیال یم تدریس کاده میرم، همدا اوس زه تدریس کولو باندې لګیا یم. ګوري که دغه موږ بوخت یم بوخت وم ته واړو، یعنې تدریس کولو باندې اوس بوخت یم، نه په تدریس کولو باندې مخکې بوخت یم. خو مفهوم بیا چې ما مخکې انګلیسي تدریسولی یعنې لګیا وم، زه اوس انګلیسي تدریسوم یې لګیا یم. I am teaching English زه د انګلیسي په تدریسولو بوخت یم، یعنې زه همدا اوس انګلیسي تدریسوم. I was teaching English معنا ما زه د انګلیسي په تدریسولو بوخت وم، یعنې ما انګلیسي تدریسوله. څنګه کوله؟ ما انګلیسي تدریسوله. I was teaching English ما انګلیسي تدریسوله لګیا وم، یعنې جریان دغلته ښیي، یعنې زه د انګلیسي په تدریسولو باندې بوخت وم. دا په تیر کې د عمل جریان دی، دا په حال کې د عمل جریان دی. اوس په راتلونکي کې د عمل جریان څه ښیي؟ راتلونکي زمانه ښیي. فیوچر کنټینیوس ټنس چې هغه کې will be plus verb ing په هغه کې راغلی و، چې سټرکچر کې راغلی و. I will be teaching English معنا زه به د انګلیسي په تدریسولو بوخت یم. زه به څنګه یم؟ د انګلیسي په تدریسولو بوخت یم. نو 3 زمانو کې دا موږ سره راغلی، یو په پاست کې راغلی، پریزنټ کې راغلی، فیوچر کې راغلی. پاست کې پریزنټ کې زه انګلیسي لګیا یم، اوس تدریسوم، یعنې مفهوم یې داسې دی. I am teaching English. I was teaching English زه په هغه وخت کې لګیا وم، انګلیسي مې تدریسولم، مفهوم یې داسې دی. په راتلونکي کې I will be teaching English معنا زه به لګیا یم، هغه وخت به انګلیسي تدریسوم، یعنې جریان کې به یم هغه کې. نو دغه 3 مفهومه د کنټینیو زمانې موږ سره ښیي چې یو پاست دی، یو پریزنټ دی، یو فیوچر دی. راځو
پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده دا یو څه ډیره جنجالي ده د دغه فرق د کنټینیوس سره او بیا د ساده حالت سره سم په اسانه په پښتو کې نه کیږي مګر په انګلیسي کې د کلماتو نه موږ پوهیدل شو چې یعنی څه فرق سره په منځ کې لري خو په پښتو کې موږ د ترجمه یې سم نه شو کولای مثلا که زه تاسو وایم کنه چې زه انګلیسي تدریسوم هر ورځ لکه تدریسوم هغه کلمه راغله که تاسو هم چې زه اوس لګیم انګلیسي تدریسوم نو هغه یو شین ته راغله هغه انګلیسي تدریسوم راغله که چیرته زه تاسو وایم چې زه مخکې راځي تر اوسه پورې دغه خبره کې کنه چاته چې زه انګلیسي تدریسوم 2000 کال نه پدې خو نو هغه تدریسوم راځي مګر په انګلیسي کې فرق کوي په پښتو کې فرق نه کوي نو موږ ځینې کلمې په پښتو کې ورسره اضافه کوو ترڅو دغه فرق موږ ته واضح شي او دغه فرق څنګه کیږي موږ سره ډیسکرایب شي ګوري I have been the have they sorry had نه دی I have been teaching English معنا زه انګلیسي تدریسوم څه معنا زه انګلیسي تدریسوم خو ګوري دې سره به فرق شي I am teaching English او I have been teaching English فرق دا راځي د دې دا معنا نه چې زم دا اوس انګلیسي تدریسوم او I have been teaching معنا د زل مخ کې راځي انګلیسي تدریسوم دلته شاید راشي since 2001 since 2001 معنا د 2000 اول کال په دې خو باندې د 2000 اول کال په دې نو دلته معنا موږ داسې ولې شو چې زه د 2000 اول کال را په دې خو انګلیسي تدریسوم زه د 2000 اول کال په دې خو انګلیسي تدریسوم څنګه کوم زه د 2000 اول کال په دې خو انګلیسي تدریسوم لکه دا د دې لپاره کاریږي چې مثلا دا تیر زمانہ ده د حال د پریزنت کله چې عمل دی وخت جوړ شي تر دې وخت پورې جنیان پیدا کړي دغه عمل د تشریح کول لپاره موږ ته کاریږي موږ د شنو شو ویل چې I am teaching English since 2001 زه د 2000 اول کال په دې خو انګلیسي تدریسوم یعنی لګیایم په تدریس کول بوخت یم زه د 2000 اول کال په دې خو انګلیسي باندې څنګه کوم تدریس کوم همیشه دغه موږ په پریزنت کنټینیوس کې نشو ویل نو دا په پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې وایي چې زه د 2000 اول کال په دې خو انګلیسي تدریسوم I have been teaching English یعنی دا تدریس مخکې شروع شوی او روان دی اوس هم روان دی یعنی تر اوسه پورې جریان پیدا کړی دی که داسې وایي چې I am teaching English به معنا ده چې زه اوس انګلیسي تدریسوم موږ یې دې پورې اړه نه لرو چې موږ مخکې انګلیسي شروع کړی تر اوسه پورې سینس او فار کلمه به دغه کنټینیوس زمانه پریزنت کنټینیوس سره نه کاریږي مګر دغه پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس سره کاریږي نو I have been teaching English since 2001 ما زه د انګلیسي د 2000 اول کال را په دې خو انګلیسي تدریسوم که دا 2000 اول کال تلری کینو په دې معنا شول چې زه انګلیسي تدریسوم خو دا د دې غوندې معنا نه ده چې زه انګلیسي تدریسوم دا داسې معنا ده چې لمخ کې وخت را په دې خو چې هغه ماته معلوم دی او هغه زما لیسنر چې کوم څوک دی هغه ته معلوم دی په دغه وخت کې بیا دغه ټیسټ څنګه کیږي کاریږي ګوري had been teaching English دا هم دغه شان ده دا درې وړ ټینسونه داسې یو عمل جریان موږ ته ښیي چې د یو وخت نه شروع لکه دا ډیوریشن باندې موږ ټینګار وکړو موږ په سمپل دا کنټینیو زمانی دي دا هم تدریسوم پکې راځي مګر دا د سړي چې آن د سپاټ په یو نقطه کې موږ په دې باندې بحث کوو چې په همدغه نقطه کې به زه جریان کېما مګر که دا have been راشي دا همیشه یا به د پاس نه تر پریزنټ پورې یا به د راتلونکي کې د یو وخت نه تر بل وخت پورې دغه شانته یو هغه به ښیي چې د یو وخت نه تر بل وخت پورې زه به انګلیسي تدریسوم دا ټول ډیوریشن موږ ته په دغه کې څنګه کېږي څرګندېږي مثلا I have been teaching English since 2001 دغه 2000 اول کال مثلا دا دی که نه اوس دا دی دغه ټول ډیوریشن موږ ته په دې کې وښودل شو څنګه وښودل مثلا زه درته په ډیاګرام کې ګورئ ښیم موږ دا جوړو پریزنت کنټینیوس ټینس ګورئ دا پاست دی دا پریزنټ دی دا فیوچر دی په دې دا 2000 اول کال دی څنګه دی 2000 اول کال دې معنا ده چې 2000 اول کال نه پدې خو دا څنګه دی عمل څنګه دی جریان کې دی څنګه دی جریان کې تر اوسه پورې have been teaching English بیا که چیرته past continuous راځو دا معنا زه 2000 اول کال لای دې خو انګلیسي تدریسوم دلته که چیرته دلته 2000 اول کال موږ اضافه کو 2000 اول کال نو دلته معنا دا راځي چې I had been teaching English معنا دا ما د 2000 اول کال لا پدې خو انګلیسي تدریسوله ما د 2000 اول کال را پدې خو انګلیسي تدریسوله ګوري امدغه شانته ګوري زه انګلیسي تدریسوم یم بوخت یم ما انګلیسي تدریسولی به بوخت هم ورباندې دغلته هم همداسې زه د 2000 اول کال لایسي انګلیسي تدریسوم ما د 2000 اول کال لایسي انګلیسي تدریسوله دا په ډیاګرام کې څنګه ښیو ډیاګرام کې داسې ښیو مثلا دا پاست دی
دا پریزنټ دی دا فیوچر دی لکه دا موږ په کچیرته تاسو د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ویلی چې دا داسې یو عمل ښیي چې د هغې چې یو بل عمل واقع شي یو بل عمل انټرپ کړي مثلا I had been teaching English since 2001. I had been teaching English till you came. ما د انګلیسي تدریسوله چې تر هغې چې ته راغلې ګوره ښه 2000 کال دی که نه په دې کې ما انګلیسي تدریسوله بیرته په دې پاست کې یو بل عمل دی همدغې وخته پورې ما انګلیسي تدریسوله ګورې دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا په دې معنی چې تر اوسه پورې لګیا یم انګلیسي تدریسوم مګر I had been teaching English معنی د دغې وخت نه تر دغه پاست کې بیرته بل وخته پورې دی د همدغه وخته پورې ما انګلیسي تدریسوله دغه سره فرق شو په فیوچر کې راځو I will have been teaching English زه به انګلیسي تدریسوم زه به انګلیسي since morning دلته لیکو since morning زه به د سهار راهیسې انګلیسي تدریسوم زه به د سهار راهیسې انګلیسي تدریسوم په راتلونکي کې مسله ده ښه دا څه معنا لکه په ډیاګرام کې دا څنګه ښیو مثلا دا دی پاست دی پریزنټ دی فیوچر دی دې کې دا معنا ده چې دا دلته ګوري همیشه موږ ویل چې یو بل عمل به واقع کېږي په فیوچر کنټینیوس ټینس کې دغه موضوع ته ستاسو سوچي صحیح ده بل عمل چې واقع کېږي نو I will have been teaching English زه به انګلیسي تدریسوم د سهار راسي till you come تر هغې چې ته راځې تر هغې چې ته راځې په کومه ورځ باندې چې ته راځې که نه یا on the day that you came I will have been teaching English the day you come په هغه ورځ باندې چې ته راځې په هغې ورځ باندې زه د سهار نه به انګلیسي تدریسوم یعنې لګیا به تر هغې چې ته راځې نو دلته دا معنا شو چې دا عمل په راتلونکي کې شروع کېږي تر هغې چې یو بل عمل دلته واقع کېږي دلته به دویم عمل ضرور حتما موږ سره ذکر کېدو یا به یو بل ټایم موږ ته ذکر کېدو چې تر همدغه وخته پورې که نه نو همدغه وخته پورې د عمل جریان پیدا کوي دغې ته وایي I will have been teaching English زه به د سهار راهیسې انګلیسي تدریسوم لکه دا داسې نشي ویلی چې I will be teaching English since morning زه به د سهار راهیسې انګلیسي تدریسوم هندي په دې زمانه کې دا نشي ویلی دې لپاره د سپیسیفیک زمانه ده نو ګورئ دغه زمانې لږې ډېرې هغه دي پیچیده دي سختې دي فرق سره دا دی چې عموما موږ په ساده دا کنټینیو زمانې چې دي دا د دې لپاره کاروو تر څو آن د سپاټ دغه د عمل جریان موږ ته وښیي چې یو څوک بوخت دی که نه دی بوخت بیا پرفیکټ کنټینیوس ټینس د دې لپاره کارېږي تر څو موږ ته داسې ډیوریشن وښیي د یو وخت نه تر بل وخته پورې پریزنټ په دې معنی چې عمل به په تیر کې شروع شوی تر اوسه پورې به جریان پیدا کړی I have been teaching English زه انګلیسي تدریسوم ته پخوا نه شروع دی تر اوسه پورې انګلیسي تدریسوم سینس او فار کلمه ورسره کارېدلی شي پاست په دې معنی چې عمل به په پاست کې وخت نه شروع تر بل وخته پورې یا تر یو بل عمله پورې به جریان پیدا کړی I had been teaching English ما انګلیسي تدریسوله د څه وخت نه د هغې نه تر هغې چې کونړ ته موږ راغلي وو انګلیسي مې تدریسوله تر هغې چې ما بله دنده واخیستله نو دغه ډیوریشن دغه بیا ګوره پاست کنټینیوز نشي ښودلی واز په دغه کې موږ نشو کارولی که راتلونکي ښیو موږ به یو مشخص وخت ښیو چې دغې وخت نه تر دغې وخته پورې یا دغه کار چې وشو د دغې کار نه تر دغې کاره پورې به زه دا کار کوم یو جریان موږ ته د ټول ډیوریشن داسې ښیي ګورې دا کارونه چې دي ګوره د دې ډیاګرام که موږ رسمو I was teaching English معنی دا پریزنټ د پاس دی همدلته جریان ښیي دا که وګورې I am teaching English ګوره همدلته جریان ښیي او دا که وګورې همدلته راتلونکي کې جریان ښیي یو نقطه کې مګر دا که وګورې داسې ټول جریان موږ ته ښیي ټول یعنې څومره وخت کې دغه یو عمل ترسره شوی یعنې دا عمل تر ټولو کې په ټوله کې څومره وخت اخیستلی شي سو I am teaching English زه انګلیسي تدریسولو باندې بوخت یم I was teaching English زه په انګلیسي تدریسولو باندې بوخت یم I will be teaching English زه به انګلیسي په تدریسولو بوخت یم راتلونکي کې I had been teaching English since 2001 ما د انګلیسي د تدریس کولو یا زه ما انګلیسي تدریسوله د 2000 کال په دې خو حتما دلته به هلته یو بل دویم عمل به واقع شوی چې د اول عمل کې بیا وروسته ختم شوی یعنې انګلیسي تدریس او پخوا بېرته زما بند شوی ځکه هټ کارېدلی have been teaching English معنی زه انګلیسي تدریسوم د پخوا راهیسې د څوم د 2000 کال راهیسې په دې تر اوسه پورې دا په دې معنی چې زه تر اوسه هم لګیا یم له پخوا نه شروع دی د عمل مې I will have been teaching English since morning زه به سهار راهیسې انګلیسي تدریسوم یعنې دا زما عمل چې زما کوم دی د دې جریان ښیي مګر داسې جریان ښیي چې دا به حتما سهار پیلېږي او تر یوه بله وخته پورې چې یا ته راځي یا بل عمل ما نشان ښودلی همغه وخته پورې به څنګه کېږي جریان یې پیدا کړی so thank you dear students it was our grammar part let's go to our second part words coming to words kindergarten kiss kitchen no
knowledge, 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 kill, kill, knife, 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 label, label, late, late, leader, leader, lend, lend, let, let. Kindergarten mana da walaktun. So mana da walaktun. For example, we say that I have to enroll my son in kindergarten. زباید خپل زوی په وړکتون کې څنګه کما داخل کما. کیس معنی د خپلول. A mom kissed her baby. یو مور خپل ماشوم څنګه کو خپل کو. kissed خپل کو. kitchen معنی د اشپزخانه. څه معنی د اشپزخانه. For example, we say that I went to kitchen to cook something. زه اشپزخانه ته لاړم تر څو یو څه پوخ کم یعنی پخلی وکم. نو معنی د پوهېدل یعنی یا پیژندل. For example, we say that I know you. زه تا پیژنم. I don't know. زه نه پوهېږم. knowledge په معنی علم نه. څه معنی علم دانش پوهه. For example, I do not have knowledge about these things. ما درباره همه چیزا علم ندارم. kill معنی د وژل یا کشتن. We say that Ahmad killed Mahmud. Ahmad Mahmud را کشت. knife معنی د چاقو. څه معنی ده چاقو. For example, cut the apple by your knife. په خپل چاقو باندې دغه معنی څنګه کا کټ کا. label معنی ده نښه یا پیژندپاڼه. څه معنی ده نښه یا پیژندپاڼه. For example, most of the time when we buy things, there is label on that. کله چې موږ شیان اخلو په هغه باندې یو لیبل اوسي. هغه ته نښه یا پیژندپاڼه وایي. late معنی ده ناوخته. For example, you say that don't come late. ناوخته مه راځه. I tried to come earlier but it became late on me. ما کوشش کو وخت راشه مګر ناوخت شو. leader معنی د رهبر. احمد is the leader of our club. احمد زموږ د کلب څنګه دی رهبر دی. lend معنی د پور ورکول یا قرض ورکول. For example, I will lend you money. زه به تا ته پیسې قرض درکم. let معنی د اجازه ورکول. For example, we say that let me go. ما ته اجازه راکړه چې لاړ شم. So kindergarten, kiss, catch, know, knowledge, kill, knife, label, late, leader, lend, and let. Thank you, dear students. It was today's words. Let's go to our last part, sentences. Sentences, follow me. This is what I am told. This is what I am told. I have not seen him. I have not seen him. Tell him not to come. Tell him not to come. Tell him not to come. I don't care those who don't care me. I don't care those who don't care me. I did as you told. I did as you told. This is what I am told. معنا دا هغه څه چې یا دا هغه څه دي هم دلته و په ځای دی ولیکئ. This is what I am told. دا هغه څه دي چې ماته ویل شوي دي. This is what I am told. دا هغه څه دي چې ماته ویل شوي دي. I have not seen him. ما هغه نه دی لیدلی. I have not seen him. ما هغه نه دی لیدلی. present perfect tense دی. Tell him not to come. هغه ته ووایه چې را نشي. ګورې یو داسې وایي هغه ته ووایه چې نه راځي که نه. یو داسې وایو هغه ته وایه چې را نشي. نو tell him not to come. همدارنګه I don't care those who don't care me. زه د هغه چا پروا نه کوم څوک چې څنګه کوي زما پروا نه کوي. د هغه چا پروا نه کوم چې زما نه کوي. همدارنګه I did as you told. ما هغه څه وکړل څرنګه چې تا ویلي وو. I did as you told معنا ما هغه څه وکړل څرنګه چې تا ویلي وو. So thank you, dear students. It was the last part of our A-54th lesson. Till I'm coming in another part of another lesson, recommending you to all have good, great and happy times.